بسم الله الرحمن الرحیم. په تېره ویډیو کې مونږ دا زده کړل چې لینک څه شی ده، هایپر لینک څه شی ده، څنګه کولی شو د یو صفحې څخه بل صفحې ته لینک جوړ کړو، څنګه کولی شو دغه ډیزاین د لینک په خپله خوښه باندې جوړ کړو. په دې ویډیو کې مونږ او تاسو لینک وایو، د لینک ډولونه وایو او همچنان یو څو اټریبیوټونه یې وایو. مکمل لینک انشاءالله په دې ویډیو کې خلاصوو. لینک چې دا په عموما شکل باندې په دوه ډوله ده. یو چې دا لوکل لینک ده او بل چې دا اکسټرنل لینک ده یا پات ده. لوکل لینک هغه لینک ده چې په محلي ساحه کې وي، لکه زما په کمپیوټر کې یو فایل ته زه لینک ورکوم، هغې ته لوکل لینک ویل کیږي. او اکسټرنل لینک هغه لینک ده چې د تاسو په کمپیوټر کې هغه فایل موقعیت ونه لري، هغه په انټرنیټ کې یا بیرون موقعیت ولري، هغې ته اکسټرنل پات یا لینک ویل کیږي. نو دغلته موږ او تاسو هغه تېره پروژه چې کومه جوړه کړې وه په هغې ته راځو. دلته راځو، همدغه په ویژوال سټوډیو کوډ کې زه اوپن کوم. موږ دلته تقریبا 3 فایلونه لرل او یو هم عکس لرلو. راځم همدغه زه رن کوم. گو لایف. اصلي صفحه چې موږ وه هوم وه. د هوم صفحه زه اوپن کوم. د هوم صفحه مې اوپن کړله. مونږ ویلي وو چې مونږ 3 نوع لینکونه لرو، 2 نوع لینکونه لرو، یو چې دا لوکل ده او اکسټرنل ده. لوکل لینک دلته کومه یو ده؟ لوکل لینک دغه ده، یعنې چې دلته مونږ ورته ویلي دي چې مونږ ته یو فایل را پیدا کړه چې نوم یې above.html ده. above.html که دغه فولډر ته راشو، په همدغه فولډر کې دلته شته ده above.html. د دې له څنګ سره شته ده، دې ته لوکل لینک وایي. بل چې دا اکسټرنل لینک ده، هغه هم زده کړلو. ګوره دغه چې دا یو اکسټرنل لینک ده، مونږ ورته ویلي دي چې مونږ ته لاړ شه انټرنیټ ته، په هغې کې facebook.com په نوم باندې، چې دغلته www هم که ولیکه او که ونه لیکه فرق نه کوي. د فیسبوک په نوم باندې یو لینک ده، هغه مونږ ته را پیدا کړه. کله چې دا دلته راشي نو هغه لینک چې دا اوس فعلا نشته ده، په زمونږ په کمپیوټر کې یا په لوکل ساحه کې نشته ده. هغه چې دا په انټرنیټ کې ده، زه اوس فعلا انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، ځکه نه راته ښکاروي. نو دغه لینکونه چې دي دا همچنان موقعیتونه لري. دغه لینکونه چې دي موقعیتونه لري. اوس که چېرته زمونږ دغه فایل د همدغه ساحې سره نه وي، څنګه کولی شو چې موږ لاسرسی ورته پیدا کړو؟ زه ګوره دلته لرم په همدغه کې about as، که په دې باندې کلیک وکړم نو مونږ about پیج ته راولي. خو که چېرته دغه فایل په about په دې ساحه کې نه وي، یعنې یوه ساحه یې طرف ته وي، مونږ دلته څه شی کولی شو؟ اوس زه راځم دغلته یو بل فولډر جوړوم په همدغه ساحه کې. دې فولډر ته زه نوم ورکوم نیو ورکوم. همدغه فایل چې ده دې ته یې ور اچوم. که چېرته اوس راشو دا ریفرش کو او د about us باندې کلیک که چېرته زه وکړم، موږ ته به ووایو چې هغه فایل چې دا پیدا نه شولو. که په دغه شکل باندې زه اوپن کړم بیا به تاسو ښه پوه شئ. ګوره اوپن مې کړو، که چېرته کلیک پې وکړم څه به راته وایي؟ هغه فایل چې تاسو غواړئ هغه دلته پیدا نه شولو. نو اوس دغې ته موږ څنګه کولی شو چې لینک ورکړو؟ همیشه که تاسو غوښتله چې یو فولډر یا 15 فولډره یا 10 فولډره په داخل کې کوم فایل پروت و، نو هغې ته به داسې لینک ورکوئ. ورته وایئ به چې مونږ ته دلته یو فولډر ده په نوم دی نیو، هغې ته ورننوځه. یعنې دغه فورورډ سلاش د دې معنا لري چې د دې په داخل کې ده. هغلته چې کله ورننوځي په دې کې یو فایل ده په نوم دی about.html. اوس به دا مونږ ته اوپن شي. که چېرته زه باک شم بیا کلیک پې وکړم نو هغه مونږ ته اوپن شي. که دا چېرته 10 فایله هم دننه وي کولی شي. کنټرول شفت ان یو بل فایل هم جوړوم په نوم دی ټاب. دغه فایل زه د ټاب په داخل کې اچوم. اوس وګورئ دوستانو فعلا خو کار نه کوي، ځکه نشته ده. ګوره په دې ساحه کې پیدا نه شو. همدلته ورته وایم چې نیو فولډر ته چې کله ولاړلې، دلته ورته وایم چې د دې د څنګ څخه نیو فولډر ده چې په هغې کې داخل کې ورننوتلې یو بل فولډر هم شته ده په نوم دی ټاب.
هغې ته لاړ شه، په هغې کې about .html شته چې کله هغې ته ولاړلې نو بیا به انشاءالله را پیدا شي. دا طریقه وه چې څنګه کولی شو یو عکس وي، یو فایل وي، یو فولډر وي، هغې ته څنګه وکولی شو چې ورته داخل ته ولاړ شو. دا طریقه چې دا ډېره مهمه ده. او اوس غواړو چې یو بل فایل د دې نه که وروسته وي هغه څنګه کولی شو هغې ته لینک ورکړو. ګوره دلته زه لرمه کوډ که نه، زه ورته وایم چې د دغې هوم نه یوه خانه شاته ولاړ شه، یو فولډر شاته ولاړ شه، دلته پکچرز دي، په پکچرز کې یو دانه عکس ده په نوم د a.png، دا راته را پیدا کړه. یا او همدا ښه خبره ده، کانټاکټ سره وصل کوم. ورته وایم ګوره همیشه مو چې یو فولډر شاته تللی څه شی به کوئ، 2 نقطې به یږدئ، 2 نقطې او فورورډ سلاش. 2 نقطې او فورورډ سلاش هم چې کېښودو دا معنا ورکوي چې د دغې فولډر کې چې اوس مونږ په دې کوم فولډر کې شته یو د هغې نه راووځه، د دې فایل نه راووځه، بیرون ته چې راووتلی ستي وروسته د هغې نه به بیا ادرس ورکړي. دلته یو دانه فولډر ده په نوم د پکچرز. په هغې کې په داخل کې یو عکس ده په نوم د a.png. دغه عکس مونږ ته راواخله. اوس وګورئ ریفرش کوم یې، کله چې په دې باندې کلیک وکړم دلته وګورئ دغه ساحې ته وګورئ، دلته یو ادرس معلومیږي. کله چې په دې باندې کلیک وکړم هغه عکس به مونږ ته راولي، دغه د عکس یې راواستلو. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې هم مخته ولاړ شئ او هم شاته ولاړ شئ د دغې ادرس په واسطه باندې. که غواړئ یو بل فولډر هم شاته ولاړ شئ بیا به 2 نقطې ورکړئ او فورورډ سلاش به ورکړئ، یو فولډر د بیا شاته بیایي. نو دغه چې ده طریقه ده. زه غواړم چې دغه بېرته لرې کړم، خپله کانټاکټ ورکړم، کانټاکټ.html. صحیح شو دوستانو، ریفرش به کړم او کلیک به پرې وکړم، همالته به موجود. دغه چې وې 2 طریقې وې چې څنګه کولی شو مونږ لینک مخکې فولډر ته بوځو او یا یې شا فولډر ته بوځو، د دې په واسطه باندې کولی شو. راځو دوستانو په لینک کې مونږ اټریبیوټونه لرو. یو چې دا خپله د ا د ټاګ دپاره یو اټریبیوټ ده په نوم د ډاونلوډ. څنګه کولی شو مونږ یو فایل را ډاونلوډ کړو، ډېر اسانه. وګورئ دغلته زه کله چې په دې باندې کلیک وکړم دغه نور زه لرې کوم، په دغې about.as زه باندې کلیک کوم، دلته ما راولي. زه غواړم چې دې ته یو اټریبیوټ ورکړم، فقط دلته کې د دې نه مخته ورکوي که وروسته ورکوي فرق نه کوي. زه دلته ورته لیکم چې ډاونلوډ دا هغه اټریبیوټ ده چې کولی شئ د دې اټریبیوټ په واسطه باندې تاسو فایل را ډاونلوډ کړئ، عکس را ډاونلوډ کړئ، د دې په شکل باندې را ډاونلوډېږي. فقط به ورته مشخص کړئ را ډاونلوډوي. اوس یې ځکه نه را ډاونلوډوي چې فعلا په هغې کې شی نشته دي. او د هغې نه وروسته دوستانو مهم شی چې دي په HTML کې د ا په ټک کې ټارګټ ده، یعنې کوم ټاب چې مونږ اوپن کوو، کومې ساحې ته چې مونږ ځو د څه شي په واسطه باندې ولاړ شو، په کوم ټاب کې ولاړ شو. معمولا مونږ څو ټاګونه لرو چې دغه په یو خو چې لرلو href هم لرلو، دا د ا د ټاګ اټریبیوټ ده، بل چې دا ټارګټ لرو. href خو مو زده کړلو چې هغه ادرس به پکې ورکولو، او ټارګټ چې دا هم مهم ده چې دا څو ولیوګانې لري، قیمتونه لکه بلانک ده، سلف ده، پرنټ ده، ټاپ او فریم نیم ده. اوس راځو اول زه درته وایم چې دا څه معنا ورکوي. ګورئ دوستانو زه که په دغې about as باندې کلیک وکوم ما بلې صفحې ته بیایي، خو په همدغې ټاب کې مې بیایي. با ډیفالټ مې په سلف یا پرنټ ټاګ کې بیایي. زه غواړم چې کله په دې باندې کلیک وشي په دې لینک باندې ما ته یو بل ټاب را خلاص کړي، په دې باندې کار ونه لري، په هغې کې زه لاړ شم. نو تاسو به څه وکوئ؟ را به شئ په کوډ ته، ورته وبه وایئ دغلته ورته وبه لیکئ چې ټارګټ مساوي ده په همیشه به د هغې ولیو نه مخکې یو دانه انډرسکور ورکوئ، داش به نه لیکئ، انډرسکور به لیکئ. انډرسکور به دغه د منفي علامه وهئ او شفت به ورسره نیسئ. په دې کې به ورته لیکئ چې بلانک. دا به سیف کو. اوس وګورئ دوستانو زه ریفرش کوم، کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم نو موږ
په یوه نوي ټاب کې مونږ را هغه کړو اوپن کړو دغه مونږ فایل یا زمونږ صفحه په نوي ټاب کې را اوپن کړله اوس نشي کولی چې په دې کې باک لاړ شي مجبوره به وې یا به دا رقم ته ځې او یا به همچنان څنګه ځې دا به کلوز کوې ځې به که دلته لاړ شمه یو وارې راغلو که بیا لاړ شمه دوه وارې راځي یعنې څومره کلیک پې کوې همهغومره وارې به راځي دا د دې لپاره په استفاده کیږي او همچنان اوس ګوره دغه بله طریقه به هم درته وښیم کانټاکټ په دې باندې کلیک وکړم په همدې صفحه کې مې را اوپن کوي که غواړئ چې تاسو یې په خپله خوښه باندې په هغې کې را اوپن کوئ رایټ کلیک پې وکړئ دلته ورته ووایه چې اوپن لینک ان نیو ټاب هماغه شکل به هم را اوپن کړي دا چې و د ټارګټ اټریبیوټ و یو سلف ده پارنټ ده او ټاپ ده دا چې دي تقریبا ټول یو رقم ته کار کوي زه اوس همدغې ته سلف ورکوم سلف وګوره چې کله ریفرش کم په دې باندې اوس کلیک وکړم په همغې پارنټ یا په همغې خپله ټاپ کې موږ اوپن کوي مغې ځای کې که ټاپ هم پکې ولیکئ هماغسې ده او که غم پکې ولیکئ پارنټ هم پکې ولیکئ هماغسې ده ټاپ یې په یو بله صفحه کې راوستلو ټاپ چې ده یو بله صفحه کې یعنې تاسو داسې کار کوي ټاپ چې ده په داسې شکل هم راولي لکه بلانک لکه یوه سپینه صفحه دا صفحې چې دي بیا وروسته نه ټاپ انډرسکور ریفرش ټاپ هم په همغې صفحه کې راولي وګورئ ټاپ که زه کلیک وکړم په همغې صفحه کې راولي دلته انډرسکور پاتې و د دې نه وروسته مونږ پارنټ لرو پارنټ ریفرش او دلته همچنان ریفرش کله چې کلیک پې وکړم په همغه پارنټ ټاپ کې مونږ راولي دا د دې په خاطر باندې و دوستانو په دې کې چې دا مهمې چې دا مثلا بلانک ده بلانک پارنټ د څه په خاطر باندې استفاده کیږي که چېرته زمونږ دغه ټاپ چې و پارنټ و یعنې هغه و بلانک و که دا یعنې په نوي ټاپ کې راخلاص شوی و بیا چې وروسته د دې نه په دې باندې کلیک کوو هغه به هم په نوي کې راخلاصېږي یعنې د هغې نه ارث وړي وراثت وړي چې په دې کې تاسو د بلانک زده کړې دا مهمه ده دا کله چې مونږ عملي پروژو ته لاړ شو په پی ایچ پي کې نو کله چې مونږ غواړو یو دانه ریپورټ دا را ډاونلوډ کړو نو مونږ دلته ضرورت لرو چې بیا په یوه نوې صفحه کې کله ډاونلوډ تکمه ووهو هغه به مونږ ته را ډاونلوډېږي د دې نه دوستانو وروسته یو بل د لینک یو بل مشخص ساتئ چې د هغې په واسطه باندې کولی شو مونږ ټایټل ورته مشخص کړو ټایټل خو مخکې هم ویلی و چې د هغې په باره کې معلومات ورکوي اوس دغه لینک ته اباوټ اس دې ته کولی شو ټایټل هم ورکړو چې په مخکې ویډیو کې هم کړی و زه دلته ورته لیکم ټایټل یې چې ده په دې کې زه ورته لیکم فیض الله فیروزي هماغه ټایټل به هلته بیا راځي کله چې ریفرش کړم د فیض الله فیروزي به راځي څو ثانیې وروسته هلته ښکارېږي دا یې ټایټل ده یعنې اضافي معلومات ورکوي د هغې ټاګ په باره کې د هغې نه وروسته د لینک یو بل مشهور او ډېر مهم کار چې ده بوک مارک ده بوک مارک دا معنا چې د یوې ساحې نه بلې ساحې ته څنګه کولی شي د هغې په واسطه باندې جمپ ووهې لکه لینک د دې کارکار چې دا ډېر اسانه ده دغه بوک مارک چې ده دا ډېر مهم ده ځکه په عملي پروژو کې همچنان استفاده کیږي زه به اوس تاسو ته عملي پروژه هم وښیم اول به زه تاسو ته عملي پروژه وښیم بیا به درته کار کوم بوک مارک راځم په عملي پروژه کې زه خپله وام اوپن کوم مجازي سرور اوپن کړم او همچنان دغلته راځم پکې لیکم لوکل هاست په دې کې زه دننه یو فولډر لرم په نوم د افغان هاسپیټل منیجمنټ دغه ده دوستانو دغه پروژه ده دا ډاینامیک پروژه ده چې ما جوړه کړې ده د دې خوبایي څه ده د دې خوبایي دا ده چې هماغه بوک مارک دلته ما استفاده کړې ده ګوره هوم پیج په همدغه ساحه کې و که چېرته زه اباوټ ووایم بوک مارک کوي مې هغې ساحې ته ما انتقالوي ودې لیدو
که چېرته ډیپارټمنټ ووهمه همغه ډیپارټمنټ ساحې ته ما انتقالوي. که چېرته زه کانټاکټ ووهمه ای کانټاکټ ساحې ته ما څنګه کوي انتقالوي. وروسته له دې نه دوستانو راځمه بېرته هم صفحې ته بېرته یې هغلته زه انتقال کړم. که چېرته زه لاګین شم که غلط پاسورډ او شی ورکړم نه لاګین کېږي. وي لطفا یوزرنیم او پاسورډ ووایئ. که یو کرکټر ورکړم نو موږ ته به څه وایي وي حداقل باید له دریو څپو هغه نه کرکټرونو نه باید کوچنی نه وي. نو زه په دې کې لیکم چې اډمیټ غلط مې ولیکو که لاګین کړم نو دلته موږ ته وایي چې پاسورډ ورکړه. اوس زه پکې لیکم اډمین صحیح پاسورډ او پاسورډ مې همچنان دی اډمین. لاګین کوم یې کله چې لاګین شي دلته موږ ته وایي چې ویلکم ډیر فیض الله فیروزي ښه راغلاست. دا په ډاینامیک شکل باندې و. اوس نو دوستانو زه تاسو ته چې وښیمه د دې ویبسایټ په واسطه باندې مثلا تاسو کولی شئ چې دلته ټول مدیریت وکوئ. کولی شئ دلته د هاسپیټل په باره کې چې کوم معلومات وو زه دې یو ډوپلیکیټ واخلم تاسو ته یې وښیمه. تاسو د تشویق په خاطر باندې راځمه دا دې ساحې ته راولم. ګوره دلته موږ لرو قندوز هاسپیټل د دې په باره کې معلومات دي. زه غواړم دا چینج کړم تغییر پکې راولم. که چېرته زه په دې کې تغییر راولم ټوډې د ټوډې په ځای زه لیکمه دلته لیکمه طارق دغه طارق مې ولیکلو د لږ سایز یې لویومه سایز یې 60 کومه. دا مې ایډیټ کړلو موږ ته یې ویلې چې انفارمیشن سکسسفول چینج معلومات تغییر شول. که چېرته اوس دلته ریفریش کړم دلته موږ ته راغلی وي طارق. نو دغه چې دا په شکل د ډاینامیک یو ویبسایټ ده چې مدیریت هم لري. کولی شئ تاسو خپل پاسورډ دلته چینج کړئ اکاونټونه مدیریت کړئ چې کوم خلک د ما سره دي د هغې پاسورډ ورته ریسیټ کړئ ډیلیټ یې کړئ پریویلیج پې ولګوئ چې کوم کار وکولی شي تنها ریډ وکولی شي ډیلیټ وکولی شي څه وکولی شي. نور هم داسې کارونه دي لکه ډاکټران لرو د هغې لیست ده د ډاکټرانو کولی شئ په هغې کې تغیرات راولئ. اوس دلته موږ لرو احمد احمدي په دې باندې زه ایډیټ وایم احمد احمدي دغه عکس ده دا کې چې زه تغیرات راولم چیش کې به راولم په احمدي کې تغیرات راولمه دا کومه کابلي احمد کابلي رجسټر وایي دغه نوم چې دا څنګه ده انوالید ده غلط ده. ولې غلط ده چې دلته یې فاصله خوړلې ده. په دې مې فارم والیډیشن لګولی ده هر ځای کې چې تغیرات پکې رانشي هغه خرابوي. نو دغه پروژه ده دوستانو ټوله په ډاینامیک شکل باندې ده. دا زمونږ ډیپارټمنټونه دي کولی شي اضافه یې کړئ ورته. کولی شي یو دانه اخبار دغه اخبار چې هلته کوم راځي مریضان دي مریض کولی شي تغیرات پکې راولئ ورته اضافه یې کړئ. کوم مریض ده اوس دغه مریض ده په نوم دی اجمل. د دې اجمل هغه زمانه غلط شوی ده هیسټوري زمانه غلطه شوې ده. په دې کې زه لیکمه یور هیسټوري دا ستا هیسټوري ده مثلا دومره تغیرات مې کې راوستل مریض اپډیټ شو دې تغیرات راغلل دغه دي. کولی شي کوم مریض وي هغه ډیلیټ کړئ. اوس دغه مریض زه ډیلیټومه وي غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ بله. نو دا له پای نه لاړو. په دې کې زما په دې پروژه کې تاسو ته مهم شی څه و؟ مهم تاسو ته دا و چې څنګه کولی شو دغه بوکمارک استفاده کړو د دې نه څنګه استفاده وکړو. نو دوستانو که دغه رقم ته پروژې تاسو په کار وي دا پروژې زموږ سره شته دي په وردک ټکنالوژي یوټیوب چینل کې شته دي هغلته ولاړ شئ را ډاونلوډ یې کړئ زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرايب کړئ ترڅو چې موږ غواړو دغه خپلو پښتنو ته خپلو مسلمانانو ته خدمت وکړو. نو راځو دغه بوکمارک چې کوم دلته موږ او تاسو وویلې د دې نه دا لګ آوټ کوو او بندوو یې. اوس راځو بوکمارک ته چې بوکمارک څرنګه کولی شو بوکمارک نه استفاده وکړو. طریقه یې څنګه ده؟ طریقه یې چې دا ډېره اسانه ده. لومړی به تاسو ولیکئ کوم ځای کې چې بوکمارک کوئ هغه به ولیکئ هغې ته به آی ډي ورکړئ او وروسته به د هغې ته ریفرنس ورکړئ.
زه دلته درته په عملي شکل یې درته لیکم. زه راځو په دغه فولډر خو دلته لیکلی ده، صحیح ده، انشاءالله کار خو کوي. about us یعنې څو فولډره دننه لاړ شه هلته about us ده. ښه about us ته راځم په دغه فولډر کې زه لیکم دلته معلومات. په دې کې زه لیکم په شکل د h1 اوس په دې کې زه لیکم about our team زمونږ ملګري څوک دي، زمونږ ټیم څوک ده. مثلا فیض الله ده کامه، طارق ده کامه، رحمان الله ده کامه، همچنان ایمل ده. نور هم کولی شي چې څومره زیات ولیکئ د هغه په باره کې لیکلی شي. ایمل ده، اجمل ده، نور کولی شي حنیف ده، طارق ده، طارق خو مو ولیکلو. بل یو نوم به درته ورکړم حکمت ده، قهار ده. نور هم کولی شي چې څومره زیاتولی شي هغه هم زیاتولی شي. په دغه آخر کې به یو بل ورته ولیکم په نوم د څه؟ په نوم د یو اتاب، ته چې هر څوک یې اتاب په نوم. اوس دا بند شو. اوس راځم about ته. که چې ته وګورئ دغه ده about our page. وی about our team چې ده زمونږ په ټیم کې څوک دی؟ فیض الله ده، کې طارق ده، کې رحمان الله ده، دغه ټول پکې شته دي. اوس زه غواړم چې کله په قهار باندې کلیک وکړې همغه د هغې معلوماتو ته تا بوځي، بوک مارک دې کړي. نو دلته به ته راشې، اول به څه معلومات را واخلې، را کاپي به کړې. دغه مثلا معلومات دي، د ټکسټ په خاطر باندې زه دا کاپي کوم. دلته راځم دا یو پاراګراف کوم، ټګ د پاراګراف په دې کې لیکم همدغه معلومات، کنټرول وي. کوم معلومات چې پکې ولیکل همدغه ته پکې لیکم بریک. اوس که چېرته وګورم دا معلومات په ډېر کم وي که نه، په دومره شکل غواړم چې دا څنګه شي بریک شي. ټګ د بي آر زه دلته استفاده کوم، همدا به کاپي کړم، کنټرول سی، کنټرول وي او کنټرول وي. دلته به هم راولم چې زیات شي، کنټرول وي، کنټرول وي. اوس وګورئ دغه ټکسټ لږ څه زیات شو، په دومره شکل شو. دا به زه لږ رالاند کړم په دغه شکل. ښه اوس که دغه معلومات بیخي زیات وي، ته هر نه هم زیات وي که نه، څنګه کولی شو موږ هغې ته لاسرسی ور پیدا کړو؟ اوس وګورئ زیات شول. زه دلته اوس راځم د همدغې نه یو بله کاپي اخلم، په دې خاطر باندې اخلم چې لږ د معلومات زیات شي. کنټرول سی، کنټرول وي، وي. اوس که وګورئ کنټرول ریفرش، لږ یې بېرته کوچنی کوم، دومره زیات شول. دا معلومات کولی شي چې تر حد نه هم زیات شي. اوس زه راځم دلته لیکم ټګ د اچیک ورکوم، ټګ د اچیک په دې کې لیکم فیض الله، فیض الله لیکم، فیض الله. دغه اچیک ټګ ته زه آی ډي ورکوم، آی ډي ورکوم په نوم د آی ډي خو پېژنې انشاءالله. آی ډي همغه آی ډي ده لکه د تا د کانکور آی ډي او داسې چې یونیک ده. دې ته زه لیکم چې په نوم د فیروزي، چې دلته هر نوم ورکوي هغلته به هم همغه نوم ورکوي. فیروزي دا مې ورکړلو، دا یو آی ډي شوله. اوس غواړم چې دغه معلومات چې دي د دې په باره کې دلته لږ نور هم کاپي کړم. دغه ده فیض الله. راځم د دغه پاراګراف ته هم لیکم about فیض الله فیروزي. که اوس وګورئ دا که چېرته تاسو ګورئ دا فیض الله که چېرته تاسو را پیدا کوئ خو دا به ډېر وخت هم ونیسي که نه، که معلومات نور هم زیات وي. دا زموږ فیض الله په باره کې معلومات دي. بل چې ده د یو بل نفر په باره کې دي. هیله زه یو بله کاپي هم وباسم، کنټرول سی، کنټرول وي. هغه معلومات چې و د فیض الله په باره کې وو. دا معلومات چې دي د چا په باره کې دي؟ دا د طارق په باره کې دي. طارق صحیح شو. دغه به هم آی ډي به هم طارق کړم، طارق.
نو زه اوس تاسو ته دا ښیم چې څومره استفاده ترې نه کېږي. ګوره دا فیض الله شو، دا تاریخ شو، آیډي ګانې مې هم ورکړې دي که نه. اوس غواړم چې کله په دغې باندې څوک کلیک وکړي په فیض الله باندې ما اتومات راولي د فیض الله معلوماتو ته، په دغې ساحې ته ما راولي دلته، او که په تاریخ کلیک وکړي باید دلته مو راولي. نو څنګه کولی شو؟ تاسو به اوس دلته تاسو وکوئ. دلته چې کوم فیض الله لیکل شوی دا به په یو ټاګ د ای کې ونیسئ، ټاګ د ای، او همچنان د ټاګ د ای به بنده کړئ یا بسته به کړئ. ټکس چې دا په دې کې به دننه ولیکئ فورورډ سلاش د ای. ګورئ اوس دې ته لینک جوړ شولو، د لینک شکل شولو. تر اوسه یې نه ده اخیستی. ښه ټاګ د ای شولو، خو لینک هم نه ده ورکړی، په دې خاطر باندې د هغې رنګ چینج نه شولو. زه اوس وایم چې ایچ ریف وکړه، مراجعه وکړه چېرته؟ هر ځای کې چې آیډي ولیدله په نوم د فیروزي هغلته ولاړ شه. خو یو شی مهم ده چې آیډي ته هم کله اشاره کوله علامه به د هش ورکوه یا د زینې. دا فیض الله شولو. د دې نه زه اوس کاپي اخلم د هغې ساحې نه، کنټرول سی دا تاریخ ته ورکوم، کنټرول وي، یم چې هر ځای کې د تاریخ ولیدلو، تاریخ هر ځای کې آیډي په نوم د تاریخ وه، هغې ځای ته مراجعه وکړه او هغه موږ ته څنګه کړه، هغه ساحه موږ ته وښیه. دغه ده، ټولو ته یې کولی شي. اوس که چېرته راشو ریفرش یې کړو، هغه موږ ته څه وکړلو، لینک یې واخیستلو. که چېرته زه اوس په دغه فیض الله باندې کلیک وکړم نو موږ به ته مراجعه وکړي همغه فیض الله ته. وګورئ دلته ماوس ته بېرته به راشو، که په تاریخ باندې کلیک وکړو موږ به تاریخ ته راولي. نو دغه چې ده د آیډي یا د بوک مارک مهمه طریقه ده. په دې شکل باندې تاسو یو کتاب لرئ، په کتاب کې مثلا تاسو لرئ چې چپترونه دي که نه، اول چپتر، دوهم چپتر، درېیم چپتر، د هغې ټولو معلومات په دغه شکل باندې کولی شئ چې څومره زیات معلومات وي دا رقم ته لینک ورکولی شي. دا لینک چې ده ډېر مهمه ده، ډېر ضروري ده. دوستانو انشاءالله چې په دې کې نور شی نه دي پاتې شوي. مونږ په دې چپټر کې وویلې، د دې چپټر سمري به وګورو، نتیجه د ای ټاګ هم وویلې چې هر څه مونږ لینکونه ورکول، د ای په ټاګ کې هم ورکول. ایچ ریف هم وویلې چې کوم ځای ته مونږ ادرس ورکو، یعنې هایپر لینک ریفرنس د څه لپاره استفاده کیږي، ټارګټ د څه لپاره استفاده کیږي چې دا هم زده کړلو، ایمیج هم زده کړلو چې یعنې یو عکس مونږ څنګه د لینک په شکل باندې استفاده کړو. په تېره ویډیو کې دا زده کړلو. آیډي مو زده کړله چې څنګه آیډي ورکولی شو. که څه هم د آیډي او کلاس درسونه یو څو ویډیوګانې وروسته انشاءالله راځي، په هغې باندې بیا یې درته تشریح کوم. هېڅ شی انشاءالله تعالی موږ نه پاتې کېږي. په ایچ ټي ایم ایل کې به هېڅ شی هم رانه پاتې نه شي. دغه د ایچ ریف په واسطه باندې چې مونږ بوک مارک کولو، څنګه هم کولو. نو دوستانو زه تاسو ته وایم که چېرته تاسو غواړئ چې ویب زده کړئ، په ویب کې ایچ ټي ایم ایل چې ده اسکلیټ ده، اساس ده. ایچ ټي ایم ایل د چې زده کړلو نو پوه شه چې هېڅ شی هم بیا سخت نه دي. نور لکه سی اس اس ده، د هغې فریم ورکونه دي، بوټسټراپ، جاوا سکریپټ ده، د هغې فریم ورکونه دي، لکه ریاکټ ده، هره یوه چې وښیې نو هغه بیا ډېرې ساده. پی ایچ پي ده، د هغې فریم ورکونه دي، لکه کوډیګنایټر ده، لاراویل ده، بیا هغه ډېرې خوند به درکوي، ډېر به اسانه شي چې کله تاسو دا زده کړئ. نو انشاءالله لینک هم وویلې، په لینک کې ما هېڅ شی هم نه دي پرېښي. دا د لینک په باره کې معلومات ټول درکړل، ایچ ریف او دغه شیان مو ټول درته وویلې، ټایټل مایټل و، د یوې صفحې نه چې څنګه بلې صفحې ته تللی شي. د ای په باره کې مې درته وویلې چې کوم اټریبیوټونه لري، کله چې لینک نه وي کتل شوی څرنګه باید موږ ته ښکاره شي، کله چې وکتل شي څنګه باید موږ ته ښکاره شي. د هغې طریقې دي چې دغه تاسو بیا وګورئ. انشاءالله د ما نه هېڅ شی هم نه دي پاتې شوي. نو د ایچ ټي ایم ایل په 5 ورژن کې کوم شیان چې له بیه نه تللي دي هغه ما تاسو ته ونه ویلې، ځکه هغه که تاسو زده کړئ په درد نه خوري. د هغې نه ما صرف نظر درته وکړلو. دا نور شیان چې دي دا مې درته وویلې. میډیا ده، دغه شیان چې کوم زیات په درد خوري هغه مې ټول درته وویلې. شیپونه دي، د دې نه اوس په ایچ ټي ایم ایل 5 کې صرف نظر شوی ده، یعنې دا په درد نه خوري. په دې خاطر باندې ټایپونه دي، ټارګېټونه دي، دا نور ټول به انشاءالله تعالی په بیا به هم کتنه پرې کوو، رجوع به کوو. نو اوس د نن لپاره هم دومره بس الله مو مل شه. ډېر به هوښیار اوسېدو که نه شي په فاني دنیا،
حسین بدرنگ دشی هاغا ابدی دنیا حسین بدرنگ دشی هاغا ابدی دنیا